په سوریا کې مې تل د باندې تګ لپاره د بل چا مرستې ته اړتیا وه، خو په جرمني کې یوه اونۍ وروسته د چا له مرستې پرته ټولګي ته ولاړم. د 2014 کال په وروستیو کې د پوهنتون له داخلې وروسته جرمني ته په تحصیلي ویزه راغلم او کابو 4 میاشتې وړاندې مې د پناه غوښتنه وکړه څو د لا زیات خوندیتوب احساس وکړم. جرمني ته له راتلو 3 اونۍ وروسته مې د پیژندنې کارت ترلاسه کړ چې زما د معلوليت درجه پکې لیکل شوې ده. په عمومي ډول په جرمني کې په ټولنيز ژوند او کار کې د معلولینو لپاره په برابرو فرصتونو ټینګار کیږي. یوه بیلګه یې په کار کې د منفک کېدو پر وړاندې خوندیتوب دی. ما انفرماتیک لوستی او له ټولنیزو او رضاکارانه فعالیتونو سره لیوالتیا لرم. په جرمني کې له نورو سره د خپلو شخصي تجربو د شریکولو له لارې مرسته کوم. په 2015 کال کې ما او ملګرو په مسلکي ډول د دې کار پیلولو پریکړه وکړه او د میک اټ ان جرمني نظریه رامنځته شوه. د دې ویب سایټ له لارې موږ له زده کوونکو سره مرسته کوو چې خپل راتلونکی مسلک وټاکي. یو معلول پناه غوښتونکی ټول هغه امتیازونه لري چې په ورته حالت کې یو جرمنی لري. هغه څه چې په جرمني کې د آرامۍ سبب دي د سوریې پر خلاف په خپلواک ډول او آزادانه تګ راتګ دی. همداشان دلته د ټولنې نظر او چلند هم بل ډول او ډیر مثبت دی. د نورو معلوماتو لپاره لاندې ویب سایټ وګورئ www.handbookgermany.de